د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملی عبادتونه نو په هغې کې د روژې ډېر لوی اهمیت دی منځ دی اهم عبادت دی خالص بدنی عبادت دی دغه رنګې روژه دا هم خالی بدنی عبادت دی زکات هم عبادت دی خو مالی دی اصل پکې مال دی بدن دویم نمبر کې دی او حج د دواړو عبادتونو مجموعه ده هم بدنی عبادت دی سړي باندې مشقت او کړه وي او مالی عبادت دی مال هم پکې لګي نو بدنی عبادتونه کم چې ارکان نبی علیہ السلام د اسلام ښودلي داسې عبادات ور ډېر دي نو بني الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان نو په هغې کې یو د رمضان روژه ده دواړو کې فرق دا دی په مونځ او په روژه کې چې د مونځ تعلق د عمل سره دی دا کې به ته ځان کړی مشقت به برداشت کې او د روژې تعلق د ترک سره دی د بعضې څیزونو نه به ځان ساتي که یو سړي پېشمني نیت د روژې وکړ او تر ماښامه پورې دی اوده پاتې شو دی بس دواړو راپانسېد او چې کله یې د ماښام بانګ وویل دی راپاڅېد اومې روژه وشو هېڅ عمل یې ونه کړ اصل روژه یو څو څیزونه دي د هغې نه ځان ساتل دي څه ته وایي روژه زموږ دا طالبان وایي د دریو څیزونو نه ځان ساتل یو د خوراک نه بل د څښاک نه او بل د شهوت د استعمال نه او ورسره یو څیز بل دی چې نیت دا ضرور دی امساک وی د عشاء ثلاثون نهارا مع النیت دا چې کله سبا راوخېږي تر د نور د پرېوتو پورې په دې ټیم کې د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت ولا ضروري دی دې ته روژه ویلې کېږي بیا دا میاشت د روژې ډېره زیات اهمیت لري د رمضان د روژو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه کې نو یو څو روژې فرض وې درې په هره میاشت کې فرض وې هغې ته به ایام بیض وې اصل کې دا ایام اللیالي البیض په دې کې شپې سپینې سپومې پکې روښانې دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی اسلامي میاشت دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه هره میاشت کې درې نو 12 میاشتو کې څو جوړېږي شپږ دېرش او یو به یې ورسره عاشوره نیوله دا هم فرض وه او بعضې علما پکې عرفه هم یادوي چې عرفه هم فرض وه خو خیر د عرفې د روژې په فرضیت کې د علماو اختلاف دی خو دا هره میاشت کې دیارلسمه اسلامي څوارلسمه پنځلسمه او د عاشورې دا فرض دا به نبی علیه السلام مبارک باقاعده نیولې او صحابو ته به یې ویل چې دا نیسئ او چې بیا رسول الله مبارک مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو بیا د رمضان روژې فرض شوې نو دغه شپږ دېرش یا اووه دېرش روژې چې ما درته وویې د دې فرضیت منسوخ شو اوس فرض نه دي لیکن اوس هم مستحب دي که څوک یې نیسي نو ثواب پکې شته دا ما چې کوم آیت ولوسته نو بعضې علما وایي دا د رمضان په حق کې نازل دی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نو طالبان سوال کوي چې په مخکې امتونو خو د رمضان روژې فرض نه وې او دلته خو الله وایي په تاسو روژې فرض دي لکه په مخکې امتونو چې فرض نو زموږ طالبان وایي دا تشبیه صرف په ذات کې ده ذات د روژو په هغې مو په موږ هم دی لیکن زموږ لوی علما محققین علما چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی او په هغې کې زموږ علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه هم داخل دی هغې وایي چې نه دا دې روژو نه دغه مخکنی روژې مراد دی یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان کتب علیکم الصیام په تاسو روژې فرض شوې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه په مخکې امتونو چې څنګه فرض وې په هغې دغه روژې وې درې په هره میاشت کې او یوه عاشوره دا هغه وي او دلیل یې څه دی
وی دلیل یې دا دی چې وروستو الله وایي یو خو کما د هغوی په شان د تشبیح په هغوی دغه وي په موږ هم او بل ایاما معدودات د شمېر ورځې الله وایي نو د شمېر ورځې هغه دي د رمضان نه دي د رمضان خو د شمېر نه دي کله یو کم دېر شي او کله دېر شي ورې په دې هم ځان پوه کړې بعضې خلک چې میاشت یو کم دېر شي و یوه مو خوړه دا په زور خبره ده په ځان به د ګناه اقرار نه کوې چې یو مې وخوړه کمبخته دا خو دې د ګناه اقرار په ځان وکړه ولې د روژه خوړل خو ډېر لوی جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده نو ولې دا خبره کوې چې یوه مو خوړه او څوک وایي مولیانو را باندې یوه مو خوړه هلکه مولیان خو خلکو ته وایي ونیسئ روژه ونیسئ مولیان در باندې ولې خوري دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې خو که تا میاشت ولیده مولیان خو غریبانان چشمې اچوي هغوی میاشت ته کوم ځای ګوري او ماښام جومات کې ناست دي ستا په انتظار یي چې څوک به میاشت وویني او راشي او ما له ګوۍ راکړي هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی دا د شریعت خبره درته کوم نو د شمېر ورځې نه دي هغه میاشت ده کله یو کم دېرش کله دېرش نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړ رمضان فرض شوی دی نو په مدینه کې 9 کال د رمضان روجې نیولې 9 کاله په 9 کالو کې 2 کاله دېرش وي 7 کاله یو کم دېرش 2 کاله دېرش وي 7 کاله یو کم دېرش نو زموږ عالمان وایي دې نه معلومیږي چې دا یو کم دېرش غالبي دی نو اکثر یو کم دېرش شي کله د دېرش هم شي نو چې که یو کم دېرش وه او میاشت نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته او چې کله هم د اختر میاشت ووینه نو روژه کې اختر کې بس که په یو کم شوه او که په دېرش شو یاره اتیش پکې نه راځي که په اتیشتو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې مې یو خوړلی ځکه د اتیشو میاشته نه بیا به دغې روژې قضا کې نو دا خبرې چورلټ غلطې دي ښه تاسو چې زما دا کم مقتدیان یې یا زما دا بیان څوک هم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مو خوړه دا د ګناه خبرې دي د ګناه خبره به نه کوې نه به دا وایي چې مولیانو را باندې یوه خوړه مولیان چا بچا لپاره خپله خیرت نشي خرابولی چې وی منیسئ روژه کې او د لکونو خلکو بوج په خپل سر راواچئ دا آسان کار دی زه یم روژه مې یوه خوړه بشیر جان باندې چې زه روژه وخورم دې به آخرت کې پشه وړم دې وړی شم زه دې به وي په ما د یوه روژه خوړلې ده اوس به بېره دې په دې جنت ته وړې زه لیونی یم چې د ده بوج په سر راوالم دې به د چا پلار جنت ته خو ټرک کې هم نه راځي نو زه به یې څنګه پشه وړم نو دا د ګناه خبرې دي انشاءالله دا خبرې به زده کوو ښه نه به دا وایي چې یو مو خوړه به چې میاشت اعلان وشو روژه اعلان وشو کوژه او نه به دا وایي مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا لکه تا ګوۍ ورکړه خو اعلان به وکړي که دې ونه کړه اعلان به نه کړي به هر کیفه نو د رمضان روژې د شمېر نه دي چې د شمېر وي دونه دي میاشت ده کله دېرش او کله یو کم دېرش دا دویم دلیل شو دریم دلیل څه دی رستو راځي عمدې کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه کس نه رستو راځي چې فمن کان منکم مریضا زه تېر وتم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخرى که څوک مریض وي یا په سفر وي مریض دی ونیولی نشي دی دې رستو قضا ونیسي یا په سفر دی او دته روژه نیول ګران دي دی دې رستو قضا ونیسي راځي اوس هغه افتیټه کې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین دا آیت دی هغه بل دی على الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین چې څوک طاقت لري د ده خوښه ده که روژه نیسي او که فدیه ورکړي اوس وروڼو د رمضان د روژو دا حکم نه دی دې کې چې طاقت لري نو روژه به نیسي دې کې فدیه نشي ورکړي نو زمونږ طالبان څوک لا یطیقون لا پکې مقدر دی څوک حمزه رسلم یا بفعال وغیرہ وغیرہ حضرت امام بخاری سوای او شان ورشا کشمیری سوای وی دا د رمضان د روجو خبره نه ده وی دا د هغې روجو آیت دی د هغې حکم ده که چا به روجه نیولې شوه خو مې خوښه وه چې روجه نیسم او که فدیه ورکړم د هغه
شپږ دېرش روژې چې وي هغې کې اختیار و تعالی روژه نیسې او که فدیه ورکې په رمضان کې د اختیار ستا نشته هغې کې الله آیت نازل کړ ومن شهد منکم الشهر فلیصمه هغې کې حکم دی چې روژې میاشت در باندې راله لازمن به روژې نیسي د رمضان نه میاشتې دا حکم نه دی که طاقت دې وي خامخا به یې نیسې په فدیه کار نه کوي او که طاقت دې نه بیمارې نو خیر دې مه نیسه بیا به فدیه ورکې که شیخ فانی وي او که ځوان زلمی وي نو چې جوړ شي نو بیا به یې نیسي نو د مارونو مخکې دغه روژې فرض وي دغه روژې نو چې رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په دویم کال د رمضان روژې فرض شو اعلان وشو من شهد منکم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن په رمضان کې نازل شوی ومن شهد رستوی منکم الشهر فلیصمه اوس به روژه پکې نیسي نو قیمتي میاشت د رمضان نه بله نشته ډېره قیمتي میاشت ولې قیمتي میاشت ده یا قرآن شریف د الله د ذات نه لاول په لوح محفوظ کې ولیکلی شو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بیا د لوح محفوظ نه د هغې یو فوټوکافي په دې ړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي هغې ته الله را منتقله کړه دغه فوټوکافي چې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته را منتقل کېدله دا د رمضان میاشت ده او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن شریف په غار حرا کې نازل شوی دی دا د رمضان میاشت ده دا هم د رمضان میاشت ده او ټول اسماني کتابونه تورات زبور انجیل او چې څومره صحیفې دي که په آدم علیه السلام دي که په شیس علیه السلام که په ادریس علیه السلام او که په ابراهیم علیه السلام دا هم ټولې د رمضان په میاشت کې نازل نو قیمتي میاشت بیا په دې میاشت کې یو شپه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې د یوې شپې عبادت بهتر دی څومره قیمتي شپه یا زرو میاشتو نه بهتر دی لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عبادت بهتر دی برابر نه بلکې د هغې نه غوره دی بهتر دی زما وروڼو څونه قیمتي میاشت خدای پاک موږ له راکړه او دا میاشت دې دپاره موږ له راکړه چې موږ په دې کې عبادت وکړو دوه قسم عبادت یو د ورځې روژه یو د شپې قیام اللیل چې موږ الله ته ودرېږو موږ روژو ته ځان ستړي کړي ماشومان چې روژې نیسي واڼه خب نوي شي نه بچې ګورې ناجوړه به شي د صحابو به څه حال و خبرې صحابو به ماشومانو ته ښکلې پېشمنې تیار کړه ځکه چې پېشمنې خشتئ نو خلک ورته راپاسي او که پېشمنې هسې ټیپره لوګانې بیا څوک نه راپاسي خلک وایي که نه وایي د روژې هر ماښام اختر دی وایي زرې د پېشمنې د لاسه جوړو پېشمني د خوبه پاسېدلي ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه پېشمنۍ وکړه نه پاسه پابسه بس زه موړی یم دې په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسې پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک له آواز راکړه هلموا الى الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا به دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت او اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کومې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما الاعمال بالنیات نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دی چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم
المبارک. او بعض علماء یو برکت دی تمارونو واره چې مخکې روجه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روجه به دی به اوده شو روجه به شروع شوه روجه به ما تکړه ماښام بیا به کله روجه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو که روجه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روجه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روجه به شروع شو. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور ورته رسنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره در څه ګورم دې غریب ستړی و کار یې کړی و نو د ډډه وواله چې ډډه یې وواله خوب ورغی غریب ته چې ښځه یې راله او دې خاوند ته یې وکته واخی واه اوهو زما خاوند غریب ټوله ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه که بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راځي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شي هغې غریب یې خوراک راوړه او دې اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیز شو خورئ اوبه مسکې کم وخته پورې که ودم شي پروا نشته چې راپاسې نو خوراک څښاک کوه کم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه یې راختلی نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسماني برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به و الله ته ډېر لوی مهربانې ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسان کړه یو دا مسله وه یو بله یو مسله هم پکې وه ته ته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منع وه په روژه کې بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کولی د شپې هم بند و د شپې به هم نه نږدې کېدی چې اختر په اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده نو ګرانې انسان ته بعضې انسان خواهشات غالبې د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړ هغه اجازت هم رب العالمین ورکړ په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي ګوره صحابو څومره سختې روژې وې موږ ته الله اسانه کړه دغه روژې به صحابو په خپلو ماشومانو نیولې نو پېشمني له به یې پاسو نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمني خوړل سنت دي ښه دې ته خامخا پاسوئ خامخا بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ زیات نه خیر دی څو منټه نیمه ګنټه نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو خپلې پا بسې نو اودس به وکړې نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو اته رکاته لمونځ کېږي مزېدار څلورم کولی شي دوام کولی شي شپږم کولی شي اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکاتو نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ وخوړی شي هېڅ مشکل نشته نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ قسم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی بخاری حدیث دی وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو
تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کړ، بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و، موږ فرض دري مستحب دي، سنت دي، او په هغه فرض و. خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو، نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو اصل پېشمني له پاسو کړه، چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاسي، دا خو ماته معلوم. هغه خو که پېشمني کوي که نه کوي، خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه اچي. غریب خو بغیر د دې نه کار، یاره د دې مردار نه خو به د روژه کې ځان خلاص کړي. دا یو میاشت ده، بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي. کوشش وکړې، قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړئ. د خدای نه سوال وکړئ، خدایه دروازې دې بند کړي دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو له پاسې، نو چې نسوارو له پاسې نو خدای له نشي پاسېدی، پېشمني له نشي پاسېدی، خوله سره پارېږدي. خو لږ پاسه او دس مات کا او ښکلې اودس وکړه او مونځ وکړه. چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې تکړی، ښځې څونه محنتي دي غریبانانې، د یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي، تاله چیم پخه کړي، تاله خوراک هم پوخ کړي، او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي، ناوخته دې پاسه که نه، پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره هله شابه ناوخته کېږي، او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کې. یاره ښځې ډېرې تکړه دي، ډېرې تکړه دي، خپل تهجد وکړي، دوه وکړي، څلور وکړي، او خپل تهجد وکړي. نو مهرباني وکړئ، پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ، په دې الله خوشحالېږي. او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده، په رمضان کې بیا اخري شپه ډېره قیمتي ده. تراویم کوئ، ګورئ ډېر خلک تراویم نه کوي، تراوی ضروری شی دي. په حرمینو کې الله تاسو ټول بوته کې، حرمینو کې ډېر خوند کوي. روژه یاره قسم دې په حرمینو کې خوند کوي، ډېر مزېدار. هلته عموما خلکو څه معمولي، د خلکو دا معمولي چې منځونه خو ټول حرم ته دي، خو مازدیګر اکثریت خلک مانځله راځي. نو هلته د مازدیګر منځ وختي کېږي. د هغې مذهب دا چې هغې د مستیاول نه پس کوي فوري، نو وختي کوي. په دې ورځو کې تقریبا 3:30 بجې یا په کم په 4 بجې منځ کوي. نو چې مازدیګر منځ څنګه وشي که نه، نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي، مطاف ډکي د خلکو نه. خدای دې تاسو ټول بودي چې په خوند دې پېښ، مطاف ټول د خلکو نه ډکي. مازدیګر مانځه نه پس لبریز شي، لبریز ما غوندې سړي ته طواف بیا ګران، طواف شروع شي، او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي، او تلاوت د قرآن شریف شروع شي. داسې خوند کوي، ټول خلک لګیا دي د قرآن شریف تلاوت کوي، او څوک طواف کوي. او مدینه منوره کې خو طواف نه کېږي، نو څوک پاسې نیکبخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لور شي، چې هغه باندې سلام به واچو، او چا قبلې ته مخ کړي او قرآن شریف یې راغېښتي لګې تلاوت کوي. دا 2 ګنټې تقریبا 2.5 ګنټې ټول خلک لګیا دي تلاوت کوي. په مکه کې طوافونه کوي، چاله چې قرآن نه ورځي لګیا یې تسبیح دي، ذکرونه کوي. ګوره ټول وخت په عبادت کې تېر شو. ماښام چې څنګه بانګ ووایي نو بیا روژه ماته کړي. په مکه شریفه کې د رستخانونه وغواړي پلاسټک والا، نو مکه شریفه کې بل څه نه، صرف کجورې ورکوي، بل شی نه ورکوي. چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې چې ته ډبل لوټۍ وړي، چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې جوس وړي، هغې بل شی په مکه کې نه پرېږدي. او د زمزم اوبه ښه مزېدار، دته مخې ته یو او 2 3 ګیلاسه پراتي، او کجوره ورسره بس جوس دې جوړ شو که نه، چې خولې ته دې کجوره واچوله او زمزم اوبه دې وڅښلې، نو د زمزم د اوبو جوس شو، خېټه کې دننه شربت شو که نه. نو خلک هغه وڅکي. بعضې خلک پکې چای هم ورکوي، هغوی چای ورکوي، توره چای وي، او یا ګاوۍ هغه ورباندې وڅکي. بس په دې ښه مزېدار دا استعمال کړي، هډوکي مډوکي وغورځوي، بیا خلک هغه د رستخانونه غونډ کړي. او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله د رستخان باندې سیبه هر چاته یو کنډول ماسته پراتی، که یو نه وی زما په یو کار نه کېږي 2 والا، په 2 نه کېږي 3 والا، 3 والا پابندي نشته. کجورې به راته مخکې پرتې وي، 2 دانې 8 چې څومره ستا خوښي، یاره یو 15 شپږ واخله. مختلف قسم کجورې هم به راته عامې کجورې پرتې وي،
هم برته پکې سکریا یو خاص کجوره دغه ډېر استعمالېږي قسیم نه راځي هم پرتی عجو هم پرتی ډېر دسترخوانونه داسې چې کاجو هم پې د پاسه واچوي بادام هم پې واچوي او دا پسته هم پې راته واچوي په بعضې دسترخوانونو او ډبل لوټی ورسره وي اعلی قسم ډبل لوټی د ډبل لوټی هلته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل لوټی پرته لکه یوه خوري که دوه خوري ماسته ډبل لوټی قاشوغه ورسره او زمزم اوبه خو پرېږدوه ماشاءالله چې څومره تسکې ماشومانو سره جېګونه او ده وایي او اواز به کوي زمزم 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 ډېر خوند کوي هغه چغې ډېر خوند کوي اواز وکړي زمزم 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 خلک وایي لکه مونږ ته ګیلاس کې اوبه واچوه زمزم زمزم واړه ګرځي جېګونه ورسره او خلکو ته اوبه اچوي چای راته میلاوېږي توره خو بې پیو کاوه راته میلاوېږي زمونږ والا کاوه ګاوه د هغوی یو خاص قسمه چای ده هغه درته میلاوېږي بس چې دغه سړی وخوري خېټه ډکه شو چې سړی لس دولس دانې کجورې وخوري دا لس دولس لږ شی خو نه دی او ښه مزېدار یو ډبل ډوډۍ دوه وخوري یو ماسته وخوري ورسره اوبه وڅښي بس نور څوک څه کوي خو په دې خلک نه راګرځي نه راګرځي جي او پاکستانیان خو به بلکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونځ وشي مزېدار اعلی مونځ هغوی کوي یاره قسم په خدای مونځ ډېر ښایسته دی چې مونځ وشي څنګه مانځه نه پس خلک سنت وکړي نفل وکړي نو صیبه باروزي بیا څه کې ډوډۍ خورم نو دا اوس ترې دونه بوتاوه وخوړه دې د پاسه ته بیا باروزئ قسم نه اعتکاف کې هم خلک ځي ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه کړه ضرورت دپاره طبعي ضرورت د اعتکاف د جومات نه بار وتی شي نو دا ستا سیک طبعي ضرورت دی تا خو تقریبا 2 کیلو جنس دې خوړه کړه نو دا څنګه معده ده چې ته باروزئ نو باروزي بیا نو بار د مدینې منورې د جومات نه بار دارنګې د مکې مکرمې د جومات نه بار چې کومې ساحې د میدانونه دي هلته صیبه روژې میلاوېږي هلته چرګان هم میلاوېږي هلته غوښې هم میلاوېږي هلته مالټې هم میلاوېږي هلته کیلې هم میلاوېږي او دا کوم چې مالدار خلک دي دوی خپل خپل دسترخوانونه غوړولي او دا خلک راځي پې خوري خو زمونږ خلک ډېر ارسناک دی ډېر ارسناک دی انتهایی زیات ارسناک دی څنګه ارسناک دی په دسترخوان به کښېني هغې باندې روجې اچولي که نه خو پلاسټک دسترخوان وي روجې پې ور واچي پکې غوښې دې ورته د خپو په سر کښېني غوښې دې راوچتې کړي هغه وخوري نو په نیمګړی ارسه نو بل دسترخوان له لاړ شي نو هغې کې هم چرګ مرګ پروت په روجو کې دننه نو هغې کې هم ټونګې مونګې ووایي نو لاړ شي نو بل له ورشي نو هلته ترکاري وي پکې او پکې ډوډۍ موډۍ وي نو ترکاري لکه غوندې وخوري نو بل نو دا سري لکه څنګه چې څاروي سري زه خو ورته دقه وایم ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې یو ته کېناستې هغه ثواب ګټي که نه د هغه شی ولې بربادوې کېنه وخوره که ای رسناکه نو ټول ولړي نو هغې غریبانان بیا غونډ هغه روجې زیاتي راغونډ کړي نو ډرام ته یې ورغورځي دا د ثواب لته خلک وایي اعتکاف هم وکړم اعتکاف دې دوړه که ثواب لنې تلې په ځان د ثواب ګناه را بار کړه د اعتکاف نیت دې وکړه فاسد دی ته طبعي ضرورت ته دا چې څوک هم په رمضان کې زما دا خبرې دې ټولې به وکړي ته د خدای د رضا دپاره د الله رضا په دغه کې ده چې تا ماښام روټۍ وخوړه او ته ښه موړ شوې نو بیا دوباره سله دې روټۍ له بار سله وکړي دا به روټۍ ده که موږ اوس مصر ته لاړو په مصر کې ما تاسو ته قصه وکړه ما سره نیز احمد هم او زما دا ماما زوی دې لیده انشاءالله دې خوشحاله کړي نو ام را سره ټولې ډبل ډوډۍ هم پکې میلاوېږي خو اکثر ډبل ډوډۍ ټول خلک خوري ازبکستان ته موږ لاړو اکثریت ډبل ډوډۍ خوري په بار ملکونو کې د انګریزانو ملکونو کې تاسو وګورئ ټول هم دغه ډبل ډوډۍ او سینډویچ دي په هغې خپلې ګزاره کوي زمارونو بنیادي څیز دا دی چې ته که الله خوشحاله نو د الله د خوشحالولو طریقه دا ده چې د اعتکاف نیت دې وکړه د اعتکاف چل اول زده کړه نو بیا هلته اعتکافونه کوه نو هلته دغه ښه مزېدار روټۍ وخورئ نو خیر ماسخوتن بیا تراویح شروع شي امام صاحب ښه ښکلې انداز سره فرض وکړي ښایسته مزېدار نو د فرضو نه پسه بیا خلک سنت وکړي نو بیا تراویح شروع شي نو دونه ښکلې تاسو دلته په ټي وي باندې اورئ او په دې موبایلونو کې تاسو وګورئ اورئ په کم 2 ګنټې پې لګئ څو او کم 2 ګنټې دا په تراوو لګئ یو سپاره تلاوت پکې کوي لږ کله زیات یو سپاره تلاوت او ښکلې مزېدار لګئ او ښه ښایسته رکوع او ښه ښایسته قومه او ښایسته جلسه او ښایسته سجده داسې ښایسته کوي مزېدار
خوشحالي سړی ښکلی تلاوت پکې وشي غوږ ورته کېږدي بیا د هغې نه پس ویتر کوي هغې کې هغوی هغه خپله دعا هم کوي زمونږ دلته څه چلي هلکه ستاسو استاد 100 منټه کې تراویح کوي ستاسو استاد زمونږ استاد په 20 منټو کې دا ټیک نه دی زمونږ هغې په 15 کې کوي دا ډګډګي مولا دی ډګډګي مولا پخوا به موټرسایکل و ډګ ډګ به یې کول اوس هغه نشته دی خلکو به دا ډګډګې وي دا کلاشنکوف مولا دی دا خدای پورې ټول ما ته په موبایل باندې یو سړي یو تراویح ښولې چې د یو مولا تراویح کول یاره جي چې هغه په کوم انداز قرآن شریف وی او الله اکبر او سمع الله لمن حمده ما وی چې زما په ذهن کې دا مولا د ایمان نه خارج مولا دی دا کې ایمان دی مونږ پر ټوکې چې دا خدای مونږ پر یو سړی ټوکې کې دا مسلمان دی وای صح دا مونږ حتی او توهین دا خو کفر دی تو کفر دی ظالم مونږ پر ټوکې کې خندا کې او زمونږ خلک مونږ سوچ په دې نه کوو که نه لکه مثال په ډول دلته تراویح سمې کېږي هلته بل جومات کې تیزې کېږي مثلا نو ته تیز ولکې دې په لاره یې څونه وخت ولګوه یو 10 منټه خو پرې په لاره لګي که نه واپسۍ کې دې 100 منټه زیات ولګوله نو 20 منټه دې په لاره ولګول تیزو پسې نو ظالمه 20 منټه دلته خدای له نه شي ورکولی ته چې بل جومات ته ځې په تلو راتلو دې وخت لګي که نه لګي نو چې په تلو راتلو کم ټایم لګي خو هغه ټایم دلته خدای له ورکه که نه د خدای ظالمه زم چې شیطان نه منې نو په تراوو به منې دا سر سید احمد خان چې و که نه زمونږ په دې کتابونو کې لوی نوم دی داسې د نامنه اوږده ګیره ده کله چې دې ګیرې ته ګورې نو ته وایې چې که دا اوس چېرته اووم اسمان فرشته راکړل شوې ده دا نجري فرقې والا د شیطان نه منه ډېر خراب سړی د انګریزانو ولا سر لقب ورکړی دی نو علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د تورنزو کلي فخر او ډېر لوی عالم چې باباجي به زموږ وی د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه په دغه زمانه کې دونه لوی عالم بل نو دا باباجي زموږ وی هغه لیکلي دي هغه وی په لاهور کې یو ځای کې سر سید احمد خان تقریر کړی نو شیطان نشته او که څوک وایي چې شیطان شته نو ماته یې وښایي शैतान बिल्कुल नहीं है किसी ने भी कहा कि शैतान है वो मुझे दिखा दे मतलब शैतान यो सलेरा पासे द विनय द जे बरा वस्ता इना ओय मखामख वतौनी वजदा शैतान दते ونی ودتا دته پټو پکې ښکارې ده کنه چینه وتولی ده پینه کې ولا سر سید احمد خان پټو راغی وې دا پینه کې چې کم شیخ ښکاری دغه شیطان دې ته ایمان بس سړی خو پیټو چې دا خو زړه چکله دغه پینه کې ولا د خپل پټو ښکارې ده سر سید کنه وې دا شیطان دی نو دې سوې وې یہ تو 14ویں صدی کا شیطان ہے مجھے بابا آدم کے زمانے کا شیطان دکھاؤ دا خود سوار لسمے زمانے شیطان ہے ما تدا دا سوار لسمې صدی د آدم علیه السلام د زمانې شیطان وښایه نو هغه غریب خو زمیندار و هغه سره جواب نو افغاني صاحب یې که زوم که نه نو ما به ورته وې چې دا شیطان پلار غواړي که نه یو شي وي نو پلار به یې وي که به یې نه دا شیطان چې دی ومنه د به پلار هم وي د نیکه هم وي د نیکه نو چې کوم د ده نیکو هغه د آدم علیه السلام د زمانې شیطان دا د هغه نوسې نو شیطان به په څه منې چې دا زر درته راویې کې شیطان شته نو چې په لاره دا 10 منټه یو خوا لګوم 10 منټه بل خوا لګوم خو دا به مې خپل جومات کې تراوله ورکړی معلومیږي دا چې شیطان شته وي چې بس په لاره یې ولګوه خدای نه شي تراویح به ښکلې کوي مزېدار یې ښکلې او چې کم او دا مولیان صاحبان څه په خپل هم تکړه دي لکه یو بوټی او څه مونږ هم تکړه کړه که کوم ملا صاحب زر کوي استاد یې که مونځ کوي نو دا مونځ نه دی مخامخ مونځ ښکلې که زمونږ د خاطره کې زمونږ او د علماو ته زمیم چې د خدای خاطرو کې د مقتدیانو د وجې الله مخه په کوي د مقتدیانو د وجې د الله مونځ پر ټوقې مه کوئ دا قومه چې مونږ کوو که نه دا د رکوع نه چې پاس او د 2 سجدو منځ کې ممکن نو دې ته جلسه وایي هلکه دا به یاد شي تاسو ته د رکوع ته چې سړی پاسي ربنا لک الحمد چې وایي دې ته څه وایي قومه څه ورته وایي او چې سجده دې وکړه او پاسې دې په منځ کې کېناستې او دویمې لنانې تلې دې ته څه وایي جلسه دا قومه او جلسه څه حکم لري دا د امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل
امام مالک صاحب زمونږ د امام صاحب دوه شاګردان د امام ظفر او امام ابو یوسف هغې ورته فرض څه ورته وایي فرض که دا دې ونه کړه مونږ دې ونه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي واجب ده زمونږ دا طالبان وایي د فرض او د واجبو په منځ کې څه خاص فرق په عمل کې نشته عقیده کې فرق اوهو نو چې دا قومه دې ونه کړه نو د دغه ډېرو امامانو په دې مونځ جلسه دې ونه کړه د دې ډېرو امامانو په دې سر نه مونځ نه شو او د امام صاحب په دې مونځ خطرناک ناقص دی دومره خراب ناقص دی چې فرشتې الله له یوسي نو الله وایي دا مونځ زما د شان مناسب نه دی په دې مخې ورته واپس ورکړو مونږ څنګه مونځ مونږ چې څنګه پاسو یو کار وکړې تبلیغ له لږ وخت ورکړي مونځ به هم صحیح شي یو درې ورځې تېرې کړې یو چله به تبلیغ کې تېره کړې چې مونځ څوک به مونځ صحیح کوي نه نه مونږ وایي تبلیغ خراب شی دی تبلیغ پسې خبرې کوي مه کوئ خبرې مونځ صحیح کوي تبلیغ له لاسه مونځ به هم ټیک شي مونځ به وپېژنې بغیر د هغې نه نه پېژنې مونځ به صحیح کوي رکوع به وپېژنې قومه به وپېژنې د خدای نیکبخت د مونځ الفاظ دا بوډاګان ټول وګورئ نو مونځ به هم غلط کوي هلته راسره مونځ هم تېروي ظفر لالا تېروي که نه هلته ډېرو مونځ تېر کا ما له مونځ نه دته نو ټول غلط نو هغه ورته یو ټکي ښایي مونځ ته ټیک مونځونه خو اهم شی دی د معروف نو مونږ قومه او ملا صاحب چې چل کوي په کېږي ملا صاحب وایي سمع الله لمن حمده الله نیک بخت لږ صبر وکړه چې خو ربنا لک الحمد درپسې ووایي که نه نو ته دوله زر ځان جنت ته رسې مقتدي دې پرېښود ځان رسې بچې جان ما دوی ما ځان سره ډرایور کړه اورې دې ما پسې نښتې دي ما ډرایور کړه مې که خیر زر به مې جنت ته ورسې دا ډرایور زر مې ورسې نو دې ملا ځان زر رسې نیک بخت چې سمع الله لمن حمده دې ووایي نو لږ ساه ونیسه چې دا کم مقتدي درپسې شاته ولاړ دي چې دې ربنا لک الحمد خو ووایي که نه نو مولیانو صاحبانو ته زما دا درخواست دی چې د مخلوق لپاره چې مقتدي خوشحاله شي رانه ونه تښتي نو زه به درنه زر درکړم خدای لپاره خدای مه خفه کوه مقتدي له درنه تښتي خپل کار وکړي دوه دې درپسې ولاړي درې دې درپسې ولاړي مونځ خو به دې ټیک شي خدای ته به دې په غاړه روغه شي ښه په قلار کوه او قوم له پکار دي که امام زر زر کوي ورته وایي استاد جي مونږ له مونځ به خراب دا د خدای د شان مناسب مونځ نه دی تحفه ورکړي الله له تحفه دې ته وایي خبرې پسې خبره را یاده شوه رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وی خپل عمل باندې خلاصه دا د معنی د الفاظو معنی درته نه کوم خو د دې نه معلومیږي چې الله وی مال خپل عمل په دې جون کې خپل عمل وکړي چې برکې پیدا نو خپل عمل څه ته وایي د یو مثال درکوم چې ته به پېښ یو سړي ستا دوست دې زوی له واده او ته ولا مټۍ په تحفه کې وړې نو ته لاړې او تا د مټیو دکان کې ودرېدې نه لکه مټۍ په څو کیلو ده په 400 ده رنګداره مټۍ دا 2000 روپۍ والا 15 کیلو مټۍ راکړه او دا را شاپر کې واچوه هلکه شاپر کې به دې کوټې کې واچو ښکارې نشم ګرځو ډبې نشم ګرځو هغه دې غونډه راواغېسته او په شاپینګ بیگ کې په دې پلاستیک کوټې کې دې 15 کیلو واچوه تورم ده پکې سرم ده پکې سپینم ده دیړم ده لاس کې دیونی په موټر سایکل سور شوی چې د هغه دوست کور ته ورسېږي ستا د دوی واده دی دا مټۍ راوړه کور ته یوسه هغه چې تیلی کور ته یوسې ویس کړي او ښځې له ورکړي رښتیا ووایه دا ښځه به یې څه وایي هغه خو چې په لاره وړې او ړقې راړقې په موټر سایکل اوجلقې ده خو د هغې نه بوتاوه جوړه تور او سپینه او خړه او زیړ ټول ګډ ګاډې را داسې ده که نه ده چې اوس هغه یوسي او دا زما پلان کې دوست راغلی دی دا مټۍ یې راوړې ده چې ښځې ګلو کې ایستا ده دغه دوست کپره ماته شه دا بې وقوف خر دوست دی دا دې ته انسان وي غوری کې چې واچوي دې سره څه
دا د میلمه د خوراک د میلمه ته کېښودی شو دا زمونږ د خوراک دا خو هر څه ټول مکس شوي دي سره او تور ټول دا خو یې بوتاوه جوړه کړې دا به غوا ته اچوم رښتیا ووایه په دې به هغه کوربه خوشحاله شي نه بل سړی دی بل دوست دی هغه 2 کیلو واخیست ور هغه 15 کیلو و دا څو ده 2 ښکاری کې واچوي ښه مزېدار یو دانه جدا جدا پرته ده پلاسټک یې بې د پاسه ولګوه ګلونه یې بې د پاسه ولګوه او پلاسټک یې واچوه یو دا مې پلانکي دوست راوړه چې هغه ګوتی کولو کې هغه په پلاسټک په هغه فشکری کې دانه دانه جدا جدا پرته وي ښځی وایي راشه ډېر ته هوښیار څونه ښکلې مټۍ یې راوړه هغه ډېر هغه 2000 ده دا 200 ده پیسې د لګي ولګولې هغه ډېرې ولګولې لیکن هغه بوتاوه شوه دا خروغه پرته ده مونږ هم خرو خوند کوي میلمه له چې وباسو هم خوند کوي نو ډېر عبادت نه ښکلی عبادت ګفټ څه ورته ویل لکه ګفټ نو چې الله له کوم عبادت ورکړي نو ګفټ دې جوړ کړه الله له شل رکعاته کې تراویح الحمدلله رب العالمین آمین الله اکبر خدای بیم دې وغږه ښکلی الحمدلله رب العالمین والله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين لكتير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك مقورك شيء من فكير أقول شو بيعوي الله أكبر صبرك شيء سبحان ربي العظيم فكدريد لقوه بيعوي سمع الله لمن حمده لك صبرك يا بكي ربنا لك الحمد صحابه ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه لك صبر كل شيء غلط ربنا لك الحمد نبي هذا الله اكبر نو منز خشته شو نو کدی سخت شلو تراو په ځای باندې 2 نفل موکړل کې دې شي خدای په خوشاله شي هغه شل چې الله دوی کې بوتاوي بوتاوا او په دامه کې درته واپس راولي بدل نو ښکلې تراویح وکوي ها ښکلې باندې او استاد یې قدر درکولې نو ته نه استاد مونږ کوو مونږ به الله خوشاله الله به نصر وکړي ان شاء الله نو تراویح وکوي اوس بیا ختم مو کې پکې د شپې پکې ختم مو کې یو ختم دا د صحابو سنت طریقه ده ثم زیدار اوس نن سبا وروړه ختم شو یعنی د جمعات امام په خپل حافظ دی دوته ختم ویجی مقتدیان نو درېږي یا لکه مقتدیان څنګه نو درېږي وی بس نو درېږي چې مون ختم ته نشو درېږي ای خدایا کدا دې سړک باندې پلان کوټ درېږي یو ګنټه ولاړ باغی خو دې تنگ نشو او بخور وګو ته چې ولاړې هغه باندې تنگ نشو الته کې چې دکان کې لګیاي سودا خرڅي باغی خو ستړي نشو الته کې چې سودا ته ولاړې د دکان په غاړه بلا سات تیر کستړي نشوي الته 2 مرګري چې پلار کې یو بل سره یو ځای شي په خیر علي ستړي مشي او غب شپ شروع کی ستړي نشو د خدای په عبادت ستړي کی نو دریو شپو ختم مکه وته د شپږو مکه د لسم مکه د ویشتو وته یو کم دیش لته وکا به تراو په شان کو خیر دا ګوره مولا صاحب د پکار د قاری صاحب چې قوم ته ترغیب ورکړي قوم په ثواب کوي کی قوم په دې کوي کی چې د عبادت ته او خیر درونو دا کې بډاګان دي پناسته کوي خیر دې پرمانښت او دا ځوانان په ولاله کوي مله خدای به خوشاله کوي هر څه چل وای خدای خو تاسو راځي مله نن په شروع کو خوند کو ویل نه کوي ته ګوره چودري کنه نو ختمو کې پکې یو ها په خو صاحب یو واپس بو زمون په دې کې لګی چاته دوا باپیزان دې مشران نه تاسو کې هغه ملک زو کندیتا او قاسم خېلو کندیتا به خلق د تراو ختم پسې ځکه دروغ وایي او د مېرونه به خلق کلی تراو ختم کړه او د دې نه باجی آباد به خلق ختم دل به کمنه تحصیل خلق شوق زمون لا ختم او یې مون بس ختمونه رو جماعت توبه پکوړې کباب شربت روجه او ورپسې یو خمد بود جام شوملې چې دومره شی سړی کوی خدای ته وګوره چې دا د مسمتن موس پکې لګي
دومره شي سکی بشیر جان پرو جماعت دی که دای مخامخ ناتے دی روڑے نہ دی کم از کم سلور پینزه جام شربت یہ رکھا دروغ ہے اللہ کر ٹھیک ہے غلط ما سپاتا پتہ التخب کولر و تخم مضبوط برود او ذات ظالم لگل فراق کا صحت وراق کا من میں تیری کی تو بس کی دا ګور او بچي باندې ډېر زیات دي خو خدای شکر دی الحمدلله ټول تاسو تکړه دی بیا دې ټول شپه پانی کوي تراوله چلته سو کې بوزي ختم لا تراوی مو کې حمد ادارې او خدای زبردست نه پانی تاسو نه خره الحمدلله زمون تاسو خیا لکه زمون د ټول نه خره الحمدلله خدای پاک ولا د خپل پیغمبر صفات په داړه کې ورچولې او د رسول الله مبارک نه دونه دغه ولا خدای په داړه کې چولې ها دغه غانې ویلې شوی واځي تشتري خدای پاک د نبی علیہ السلام صفات د پخلو او په جبه خپل واسطه ورکړي الله دې د دنیا او آخرت خیر او برکت زموږ په خوشاله نو د مارونو خوراک پېشمنی درو جماعتي کم کوي ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خیره درې ځای یو ځای کې په خېټه کې خوراک راوچا په بل ځای کې اوبور واچا یو کیسه پرېدا په دې میده کې خپل ګیس خپل هوی په دې میده کې نو لګونه یو ګوټه پرېدا یا باز وخت سړی چې دا سا ادي کنه دې پرېشر په میده ورته نو که میده ډکې نو بیا سړی له تکلیفي ساغشته نو سنا سره میده خالی پرېدا چې دې میده کې خپل کم گیسی دې خپل بڑاسي چې هغه تم دې پاتې او کته سا اخلي نو دې احساس سره د انسان د پرپوس لږ زور اخلي نو د زور میده راوړي چې په میده بوجي دوی سے پکې خو یو سفراک یو صوبه یو هغه کې سو حواله پرې نو اطمینان سره به تراویح مو کې او اطمینان سره به شپې تهجد مو کې او چې نه ته پکې خمدیدار یو پلیټ پکوړې یو پلیټ کباب او خمدیدار یو پلیټ وخه او یو دو پلیټ روجه یو دو جامه مضبوط شمله او ورپسې هغه نمخ کې دي خکه جوړې پلیټ پړلې او داغه نمخ کې یو دوه جام شربت هم سکلې او بیا ورپسې په فروټ او چټنیان دا سوته ویل کېږي دا نو سيزونه مخري اپ کچاله خپل پرېدا وایاندا نو بس خدای دې سره خو ته دا کلمه حامه او تهجد له بسې پاسه سپرازيات شي بیا سړی نه پاسه ورا د دوالو جهان مبارک سردار چې موږ ته سوزولې کلو وشربوا ولا تسرفوا خوراک کا کوي او دا اعتدال نه کارله به اعتدالي نه کوي نو ګوره خوراک کې باندې اعتدالي نه کوي او پس کا کې باندې اعتدالي نه کوي نو د مارونو دا پر التسی تراویح تاسو کله مالدار تراویح چې تراویح سي کوشي نو تراویح پسې بیا خلک څو بلډینګانو ته لار شي بیا سار وختي را پاسي خپل تهجد کی پېشمنی او چې څوک په اخیری اشاره کې وي اخیری اشاره کې بیا د هغې مونږ بل شان هغې چې یو ګنټه یو نیمه تراویح نه پس وخت ورکړي نو بیا هغوی تهجد په جمع کوي لس رکعاته په جمع کوي اوږده رکوګانې کوي اوږدې قومې کوي ټوله شپه په عبادت کې تېره شي سهار منځو کې خلک اشراقو کې بېوده شي تر ماسپښینه پورې نو د رمضان په میاشت کې دا دونه خبرې مې ولې وکړې روزه چې کوي نو په روزه کې ګور یاد ساته پر اوس کال چې کېدونه دا راغلي اوس کال بیا داسې وی ټول خلک په رمضان په روزه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ دې خلک هر خبر الکه غټ موبایل استعماله نو دین له استعمال کا کتاب په وګورا د پیغمبر مبارک حدیث په وګورا تاریخ په وګورا د علماء بیانونه په وګورا خل استعمال کا نو خشه خل استعمال کا نو خشه زموږ غټو غټو علماء ډېر غټه غټه فائدې والو او لیکن نوجوان کل تبعی واغشتل نو پر رمضان کې پروجو کې بیا موږ ټول دروغ او فیسبوک ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کېده خدای نه ذکر وکړه د الله نبیات کا درود شریف وایا او غیبت نه او دروغ نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روزه دوړه کوي دا نه چې کوي روزه ماته شو بیا به قضا نشي دا څنګه دا خو د روزي برکت دې دوړه کې ختمه کوي
د رمضان په روجو کې دقسې دروازې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکل عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړۍ باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړۍ قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخت او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک هله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه ګڼي چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی ته دوا وکړه ما پې امین بلکې دوا نه بددعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام زما په لومړي قدم پوړۍ خپله کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړۍ دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وایي نو دی د خدای هلاک کي ما وی آمین نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نومونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور یې ښه دی بل ولا نیکه یې ښه دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وي نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شو ها وی چې په دویمه پوړۍ مې په کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دې یې دومره خدمت ونه کړي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحاله خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک د مور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو باباجي پخپله زور وکړي او چې غریب د ګټې نه دې پرېږدي که یا بیمار چې یا کټ کړي پرېږدي لږ بیا ورته سپک او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي چې دوړدوړی راوړه دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسې ولې دا خاوند مور ته لمسې تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کوې د مور پلار قدر قدر وایي چې په درېیمه پوړۍ کېناستم جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان ته خدای وبخښي دونه عبادت به کوې ته چې روژه نه څونه عبادت به کوې چې دونه وکړې چې ځان ته خدای وبخښي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش مې ځان وساتو د شپې ګوره ورځې پر تکړه د شپې بیا ماته لمونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کومې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دې ونه کړ چې ځان په الله وبخښې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلې دی رسول الله دې خیرو ته خو والله ګټې شو تبه یې ده بیا نو ښکلی د مارو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه ځای نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارکي ورته ویلې او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دغه وخت دعا قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي اے بندا شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زموږ خدای پاک وبخښي مولانا شاه زاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغې یو څو څیزونه یاد دي هغه به ژړل دغه وخت کې وی چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وې چې ما نه غواړې نو خدای غواړم پوره چلم پکار دی او وی بخما شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پوره کړم نو دا وایه چې الله دا واسطه کړې ما ته رسول الله مبارک نو خدای زما حاجت پوره
موږ ټول محتاج یو الله ته کنه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کی کمزوري یا بل څه پریشانی نو دا به کوخه تهجد شابسه بیا دعا به کور پسې که خیر خپل تهجد لک خپل او بیا پېشمنی چې سینکو کو جمعه ته بس دا کله وخت جمعه کې راځه تیار نه ده تلاوت ناراضي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف وایو نو چې جمع سینکو شي نو خو خدا دې چې سړی اشراق تکینه ثواب ډېر زیات دی باغ دې کې نو دوه رکعات منځو کې د حج او د عمرې ثواب کېږي خو دا انسان دې کې چې یو سړی دی ډیوټي دا یا وبخورې دی یا بل څه الله بل کارو کا خمدیدار د ماسپخین مونږ او اخلاق څخه خپل منځو کا په دې میاس کې تسبیح ځان سره کې روزه میاش کې هر یو مرګ د تسبیح پیدا کړي تسبیح پیدا کړي په 100 روپے کې 50 روپے کې نه تسبیح پیدا کې جیب کې واچي تسبیح کې دا پیدا رچې ګوتې سره ولګي الله بدل یادي بیا ماسپخین بیا مازیګر منځو کا خوب پکې خیر دی وکا مازیګر به جمعه ته دا بل کار مکو عبادت وکړه ما خام خمدیدار رو جماعت کا خوراک لگ دیر نہ لگ رو جماعت کا گزارو کا لگا مونږ نو بیا ماسپخین تراویح کا ختم وکړه بیا کې خوب کا دا یو طریقه شو زمارو ساسا یو ټیم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونشي غیبت پکې ونشي حدیث کې راځي وایي کې یو سړی تا سره د رمضان په ماه کې سره د جهالت کارو کې نو جواب مور کوا و انی صائم زمارو جد تک ارسه وایا زمارو جد نو صحابه په دې ماشومان نیولې پښمنی د به پاسول چې دا ماشومان به دروازه پنجړا شو کنه نو د لوبو سيزونه به ولا ورکړ ماشومان به په لوبو کول چې دا روزه په سر ته ورسېد او زمون په هغه غټ سنډا روزه پرز او مور وته وی نه صبر وکړه منی څه خرابېږي دی وجود ته نه ګوره اتی دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روزه په فرض دي او په لومړي کال ګورې زموږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وی نیمه ونیسه د کال نیمه د باندې مې دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي پر روزو څوک نه مري روزه په ونیسه هغه په ماشومان او په خپل کوشش کوي چې د روزه خراب نشي روزه ډېره قیمتي میاشت او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت ده زموږ لپاره کله روزي ونیسو او الله ور باندې خوشاله کړو که یو سړی دی وخت ډاکټر وای چې روزه نشي نیولې داسې بیماری ده چې ته پکې نقصان کېږي منیسا کچرته دی بوډا دی شیخ فانی وته وای نو دی بلاغي فدیه ورکړي او کچرته دی ځوان زلمی دی په ځوان زلمی فدیه نشته ها کله کله جوړ شو نسی او که جوړ نشو پکې مړ شو نو یې سمې نشته نو د رمضان د روزو ډېر برکتونه دي الله خوشاله شي د وجود زکات هم لري وجود به نرم شي راکوټې بشي کمزورې بشي مالا کمزوري کېږي چې پښمني سره گزاره وکړي دا زموږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ورشاته روزې نه نیسي هغې پټان جانې روزه جانې پښمني روزه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روزه نه نیسي او پښمن دغه تر روزه ماتي ته ناست وي څه کافر ما تو پم نسا کافر دی ویل نو دا شی به پکې نه خپل روزي ونیسه مزیدار ذکرونه پکې وکړي الله پکې یاد کړي خپل ټیم پکې وکړي دکانداري پکې وکړي چې لکه فارغ لګي رب العالمین ذکر پکې کوي ها روزه به وکړه زما په خیال دا ګل پشپا باندې دوار وځو د ګل پشپا میاشت ته ګورو که خیر ان شاء الله میاشت کار شوا او اعلان درته وشو او د ګل پرد باندې به خیر بیا زمونږه روزه او کچر د میاشت کار نشوا او اعلان نشو د نه پرس به خیر ان شاء الله قبل روزه به ان شاء الله رب العالمین دې موږ د رمضان د میاشت خوشاله دې رکھي الله دې په خیر دې رکھي او الله دې په موږ د عبادت توفیق راکړي او سیګریټ څکلو سره او دست نه ماتيږي او دست د سیګریټ څکلو سره نه ماتيږي او خشینه دې ځان ته ساته چا د سیګریټ څکلو نه ځان له مونږ ساته ما دې خا والد صاحب اور میں بذات خود بیمار ہوں آپ کی دعا غواړي او دا د موږ مرګري د ګلمین د محمود آباد الله دې دلم شفا ورکړي والد صاحب دې الله شفا ورکړي دې په خبر نه راغلي دي پریشانی د الله دې پریشانه او خوشاله وفات دې لکه د لاجبر خور وفات شوی دا لکه دا لکه خجمه مرګري الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د اخرت خوشاله نصیب کړي وارثان له الله صبر ورکړي او بعد مرګري بیماران دي دعاګانې کوي
فائد احمد مولوی صاحب خط چټ را لګلې الله دې بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحت دې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا وکړي دا دیم دعاګانې وکړي با محمد زاهد صاحب اسرار قاری صاحب دعا وکړي ټول د پاره د فیصل مور بیمارانه اور اور هسپتال کې